د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ونزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو تر نیول کېدو وروسته به د امریکا سترې نفتي کمپنۍ ونزویلا ته ولاړې شي او د دې هېواد د تیلو ویجاړ شوي تاسیسات به ورغوي. ټرمپ زیاته کړې چې واشنګټن به د خوندي واک لیک ترسره کېدو پورې ونزویلا د امریکا تر مدیریت لاندې وساتي. بل پلو د هند د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې د مجلس الاتحاد المسلمین هند ګوند مشر اسدالدین اویسي په ممبئی کې په جنجالي څرګندونو کې ویلي که امریکایي ځواکونه وکولی شي چې د ونزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له خپل هیواد امریکا ته ولېږدوي نو د هند حکومت هم کولی شي د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو اصلي طراح له پاکستانه هند ته راولي. د نن په څېړنه کې دواړه پیښې څېړو. عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. زه یوسف خان لالی یم. مارد صاحب ستړی مه شئ، څېړنې ته هم ښه راغلی. مارد صاحب، امریکا ځي د یو هیواد ولسمشر خپل هیواد ته راولي، بیا وایي چې موږ هغلته د نفتو لپاره کمپنۍ جوړوو تر څو هغلته کوم نفتي تاسیسات چې دي یو ځل بیا یې ورغوو. نړۍ هم چوپ ده، ملګري ملتونه هم چوپ دي، د یو هیواد ولسمشر اختطافیږي، کودتا منځته راځي او خیر و خیرات ته په نړۍ کې. مننه جناب لالی صاحب محترم. لومړی تاسو ته تخنیکي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورئ که په منفي جات باندې یا داسې یو عام فکر پکې وکړو خو نړیوال اصول، نړیوال قوانین، ملل متحد دا چې موږ مخکې موږ ویلي وو ظاهرا جوړ سوي دي، اما په باطن کې د همدغو زبرځواک هېوادو خپله جوړ کړي، دوی بودیجه ورکوي، د دوی په امر باندې کار کوي او یعنې دا نو کوم رښتیني واقعیت نه لري. زور ده، زورواکی په نړۍ کې هر څه کولی شي. ځکه دا یې لاړه په ونزویلا کې حمله وکړله او د هغه ولسمشر نیکولاس مادورو یې ګرفتار هم کړه، نیویارک ته هم راوسته، محکمې ته هم کش کاږي. ورته کار 15 کاله مخکې پاناما کې هم سوی و. عین همدغسې د هغه ولسمشر هم راونیوه، بندي هم که راوسته، بیرته خپل هغه هېواد ته ولېږه تر هغه چې هغه بالاخره د تومور په سرطان باندې په 83 کلنۍ باندې مړ شو. دا کار سوی و. نورو جایو کې هم عینه کار کوي او که قانوني بڼه غوندې ورکوي بیا دوی وایي چې ملګرو ملتونو سازمان او حقوق بینالملل هر هېواد د خپل دفاع حق ورکوي. دفاع حق لکه څو ورځې مخکې ډاکټر خلیلزاد هم په افغانستان کې ورته خبرې وکړه دا پوښتنه چې هوایي فضا د افغانستان تاسو ولې کنټرولوئ. د ویل چې موږ مثلا کوم خطر نه پېښوو اما موږ دفاع حق لرو، هر هېواد ته ورکړی او دا ښایسته نو په دنیا کې دفاع مستقیم غیر مستقیم د وسایطو په نورو. اما دا سلم سته چې عدم مداخله په بل په حریم کې مثلا حسن جواری یا احترام حاکمیت د بل مملکت ته، د هغه مملکت ځمکنۍ بشپړتیا ته، د هغه مملکت خپلواکۍ ته. خو دلته استثناءات هم شته. په هر صورت باندې که راسو حقیقت ته ونزویلا ولسمشر څو وارې ورته وویلې امریکا چې ته له چین سره، ایران سره، دغه د نفت یا حتی روسیې سره د نفتو د تیلو په هکله باندې قراردادونه مه لاسلیک کوه. که دا کار کوې موږ سره یې وکړه. بله. ده لکه مخکې چې هغه د عراق مشر، د کیوبا مشر، صدام حسین نه مخکنی مشر یې و چې له روسیې سره اړیکه درلودله ډېره زیاته، د میدانو مسلحاتو ته یا یاسر عرفات یا فکر کو پر صورت موږ ته راپیات شي خو پر صورت باندې دا هم داسې سرغړونه کوله. دراله کې په حریم د امریکا یا په جنوبي امریکا کې او په ډېره قوي ستراتیژیکه نقطه کې چلان دی برازیل ده او دې خواته مکسیکو ده او دې خواته کولمبیا ده او څنګه بحر او بحیرې او کانالونه دلته پروت دا سیمه خامخا زبرځواک کې ولا امریکا باید کنټرول کړي وای. د اصول مخه نه هغه د
دنیا د حقایقو له مخې ده باندې د روسیې سره تماس وراړو دې ته روسیا او چین خامخا دا ورته سرې کرښې وې چې دلته باید مداخله ونه کړي کېدای شي دا خپله نیکولا مادورو یوه لار جوړه کړې هوښیارتوب نه یې کار اخیستی چې دا کار خو کېدونکی ده د موږ رژیم بدلوي امریکا راځه حکومت ته پرېږده امریکا ته په داسې ډول باندې چې امریکا راسي کنټرول کړي اوس امریکا تعقیبه ده مورف صاحب ټرمپ په خپلو خبرو کې په وار ویلي وعده یې ورکړې وه ژمنه یې هم ورکړې وه او څرګندونه یې هم کړې وه افتخار یې هم په همدې کوه چې ما په خپل لومړي دور کې هیڅ کومه جګړه پیل نه کړه او نه به هم په دوهمه دور کې کومه جګړه پیل کړم پر ایران یې برید وکړ پر وینزویلا یې برید وکړ آیا ټرمپ د خپلو ژمنو څخه بیرته شاته ګرځېدلی نه دا جګړې و دا مسایل د ولسمشرانو واک اختیار نه ده په حقیقت کې صحیح ده چې قانون له مخې نه دی فرمان ورکړي یا دی امضا کوي امر د جګړې د حملې یا دفاعي خو نه څه پیسې واکړي دفاع دا ده چې مقرره ده یا اوسنامه د عسکري ټول وزارت دفاع ته ورکړي چې حمله وکړله دفاع به کوي مګر دفاع حمله کول د دوی کار نه ده پالیسي یا افتیار چې کومه پروژه پالیسي جوړوي دا نو که رئیس جمهور هر څوک کوي هغه مخکې د 100 کالو د 80 کالو د 500 د 150 د 100 د 50 او د 1 کلن هغه پروګرام ته جوړیږي ان سي نېشنل سکیورټي سره د کورنۍ پالیسي مختبي سی آی ای بهرنۍ وسره مرسته کو سره کې مختبي دا برنامه سته امریکا که په نړۍ کې جنگ ونه کړي جګړه نه نو د امریکا نفوذ اثر په دنیا کې نشته واسطه خرڅول نشته ګټه نشته یا له امریکا نه پورته د یهودانو سترې کورنۍ چې مدام مثلث کې اوسېږي مثلا اګراتا ښار ورته وایي او مسلو ته به نځو ډېر مایله لرې د مځکې لاندې په بهر کې داسې ښارونه هم جوړ شوي اوس کشفي کره چې خلک ورته حیران پاتې کېږي نو دا حسابونه هم شته هغوی هم دغه جنګ و جګړه چې نه د دوی د کمپنیان لویې ساختماني کوم ځای بیا آباد کړي دوی دغه بیمې بیا څوک واخلي بله اوس پوښتنه دلته دا ده چې قرضه د بانک بیا څوک واخلي نو دلته خو ګټه ده اوس راوړو دې ته یو مسله ما ورته تشریح کړو چې خپله نیکولاس مادورو کېدای شي په تفاهم باندې یو سیاسي چال باندې د خپل هیواد خوشی کړی په نوم د دې څخه بندیز او گرفتار سره نیویارک ته لاړ چې د چین او د روسیې زور معلوم کی یا دریز معلوم کی یا مواجهه کې امریکا سره دای وایي د ما څه څول چې کوم راځي دوی دواړه سره وچنګو دلته یا کېدای شي بخره وان تفاهم هم سوي چې اوکراین درکوم وینزویلا ما ته پرېږده چین ته به ویلې چې تایوان واخلم وینزویلا ما ته پرېږده او دې تر څنګه پورې ځکه الاسکا کې څو چې کېناستل دوی او د تر څنګه کېدای شي غزه او اسرائیل مسله او د ایران مسله د تفاهم سوی یا تبادله سوي ځکه په ایران کې ګوره په صراحت باندې ترامپ یو ټویټ ورکړي چې متعارضین او مخالفین څه راپورته سوي دي دوی ته پیغام ورکړي چې په دوی چا غرض وکړي منګه مداخله کوو یا دوی ملاتړ کوي باندې دې ملاتړ تر څنګه پورې له همدان او اصفهان خبره تر کرمان راځي او په کرمان کې داخلك مسره کیږي ویډیوګان سم ډازې کوي له ډازو سره زمان الته جمعتو باجو ته وراشي یعنی تر دې پورې غختل کیږي خو پیسې د ورکول کی کېدای ثبات او میلیونه 2 میلیونه بازه لوی روحانيانو ته روحاني شخصیت ته یا وزیران ته ورکی چې تاسو هم ملاتړ وکړئ استفاده ډیره زیاته مننه دا ګډوډي اتم جوړېدای شي دا نو په دنیا کې لوبي دي یو خبره ده چې دنیا ما مخکې ویلې و چې د وسفالي له تړون 1430 قرارداد خواته د زبرځواک هیوادو منځ تقسیم شوی ده چې بیا دا تقسیمونه دوام درلوده دي ولا سو فرانسې انقلاب خو اخر کې مقصد د دوه نړیواله جګړې نه وروسته بله بیرته به بحث ته راوګرځو مورد صاحب وروسته ویلن د میز
د بحث دوام ته ښه راغلاست. مارد صاحب، په هندوستان کې د اتحاد المسلمین ګوند مشر اسدالدین اویسي هم ویلي چې که ټرمپ د وینزویلا ولسمشر واشنگټن ته راوړلی شي نو مودي هم باید هغه کسان چې په بېلابېلو بریدونو کې یې پر هندوستان کې لاس درلود او د اویسي په خبره په پاکستان کې دي باید مودي هم هغه وګړي له پاکستان څخه نوي ډیلي ته راولي. ګورئ په شکلیاتو کې د اصول مخې چې ټرمپ یا امریکا دا ادعا کوي چې د شورای امنیت پر بنیاد باندې چیرې چې د ما کورني امنیت ته تهدید جوړیږي زه غواړم خپل دښمن له منځه یوسم. مثلا دغه اوس په اکثره دنیا که هیوادو کې دوی یو اصول لري یا هوایي حریم د دوی د کنټرول لاندې ده چې خپل هیواد امنیت تضمین کړي یا تامین کړي. نو که په دې په بنیاد باندې مخې ته لاړ سو بالکل په هند نریندرا مودي دا حق لري چې خپل دښمن اچتهي وایسي. نو په دې بنیاد باندې بیا افغانستان نور هیوادونه هم دا حق لري چې دا ورته کارو د څوک چې امکان لري. که څه مودي دا کار وکړ، مودي دا کار تقریبا په یا واره په 2019 کال کې یا واره په 2022 کال کې په کشمیر کې کله چې د خطر جوړ سه راغله سیمه بمبار کړل د پاکستان د تسلط یا د حاکمیت لاندې و د ولکې لاندې و دا وښتله اته دوی یو پیلوټ هم راوړل را پریوته چې بیا عمران خان ته ویل چې دا به ماته صحیح ساتو کړه به ورکو تسلیمه کړ. نو دغه پیښه سته په دنیا کې دا، اما په باطن کې چې بیا وګورو امریکا زور لري، قوت لري، دا امکانات لري. یو خو د خلک اوس دوه کوڅه کې موږ دوه کسان یو غختلی هغه وار کوي مارماغه چې غختلی نه وانه څه کوي هغه بیا باټي او خبرې او پټګي او کنزل او تهدید او ګواښونه کوي. هغه چې دا حساب ده. آیا هندوستان دا کار کولای شي؟ آیا کولای شي مارد صاحب؟ کولای شي. ګورې دا خو دواړه تړل سوي دي په غرب باندې. دلته خو ما وخت ویل دنیا کنټرول لاندې ده. متاسفانه یا خوشبختانه پر رسیده دغه شی سته اوس. یو خدا د چې عقیدایي مسایل دي چې پروردګار دغه رب العالمین د ټول عالم د ټول کائناتو پروردګار د خدای د خلق کړي دي ټول. بیا د سیمو حالتونه هم سته. مثلا که په دې مونږ وایو چې مونږ نه سو دنیا کنټرول دی فلانی لاس کړه پروردګار خیر پاشارم باید نه دلته هیڅوک باندې دا خو به اساسات مراتب د اتي الله اتي رسول الله امر منکم ولا مرمي. نو بنان خبره پدې کده چې د دنیا تقسیم وخت ما خو د چې بیا بل اخره په 1923 کال کې روسیا او انګلستان یعنی چرچل ستالین او روزولټ سره د امریکا رئیس جمهور سره چې کله په ایران کې سره کېناستل په سفارت روسیا کې بیا کریمیا کې دوی یو لاستیک وکړ دنیا سره تقسیم کړ خپل منځو کې. بل اخر اوس خو د الاسکا کې دوی کېناستل دته معلوم کړل چې دوه پاتیو یو امریکا او روسیا. دوی بیا یو وخت د زبرځواک هیوادونو بل سره ګوري چې نور د هیوادو ته ضرورت نشته وینه مصرف کوي نه طاقت لري موږ غختلو خو راځم موږ د حق واخلو او دوی ته لستم ورکول کېږي لوی د ډیپ سټیټس ورته وایي یا فریمیزرز ورته وایي یا الیمینیسټس ورته وایي یا مثلا نایت ټمپلز ورته وایي هر نوم چې ورکوي یا ورډ اسټابلیشمنت. دا یو سترې کورنۍ دي چې ټوله شتمنۍ ټول دنیا کنټرول دوی په لاس کې ده. یعنی سره حقیقت وای دوی لیست ورکړي چې تاسو ورسره دا کار سره وکړي. خبره دې کا چې په 2014 کال کې د حالات قرائن شواهد او مدارک ول اسمان د سکاریږي دا ډېر خونړی کالي هم د طبيعي آفات لحاظ څخه کوي چې کېدای شي ډېر غټه سونامیان سیلاونه راسته د کاناډا او استرالیا خاور ته خطر ورسیږي. ډېر سیمه شاید یو بولاندې سي دا د آفات ځکه یخچالونه په ویل کېدو دا مسایل سته. بل خواته په سوریه او په دې ځای کې جګړې دوام کې هغه نقشه تطبیقي چې اسرائیل لږ پراخیږي سوریه تقسیمیږي کردستان په نوم هیواد جوړیږي هلته ترکیه ته څه خاور ورکړل کېږي او څه خاوره پاتې کېږي خپله سوریه ته او څه اسرائیلو ته
غزه په بشپړه توګه اسرائیل ته ورکول کیږي. هغه چې پایپ لاینونه جوړیږي په مدیترانه کې روسیه هم هلته سره شریکه ده. په ایران کې په هر ډول چې تغییر راولي یا رضا شاه پهلوي شهزاده راولي یا هغوی سره یو ځای نورو کسانو سره رژیم بدلوي او یا رژیم سره یو ځای بل حکومت جوړوي چې د غرب ګټو ته تاوان نه رسوي. په اردن او په دې ځای کې تغییرات را روان دي. عراق کې هم کېدای شي جګړه وشي. دې خواته نور د روسیې لپاره په آذربایجان کې تیاری ټول نه وسوي. په سکاندلیا کې په سویډن د جنوب تعدیل لاندې دي. احتمال د دسه چې روسیا له اروپا سره راخیل کی فرانسه او جرمني زیاتره آمادګیان او تیاری اوس نیسي په وسلو ته ډول ډول دافعه واوده. یعنی تارګیټ به دا جنۍ وګورو چې دلته څومره جګړه کیږي. بلاروسیا کېدای شي له جګړې له فنلند سویډن سره خصوصا سویډن سره نښته کې راسي. په پولند هم تعدیل لاندې ده. دغه حالاتو ته په کتو سره په ټوله کې چې موږ ګورو جګړه په همدې باندې روانه ده په ډول ډول جنګ کې. دې خواته بیا شمالي افریقا دغه هېوادو کې اوس شروع شوې ده. الجیریا کې نایجیریا کې نایجیر کې دغه ځای کې اوس هلته په اوس شروع دوی کړی ده چې هلته تورستي ډلې سر راپورته کړی ده. په نایجیریا کې هغه د بمبارد هم وکړ. دغه سیمې هم غواړي چې هغه د ونزویلا خواته بهر ته د مثلا ساوت اتلانتیک ورته وایي دلته نږدې دغه جونه هېوادونه هم تهدیدوي او دلته تغییرات راولي په دې سیمو کې. بیا نو یو لوی بندرګاه او لاره جوړېږي. یعنې په ټوله کې سیمه او نړۍ په 2026 کال کې یو جدي بحران ته روان ده. بالکل بالکل. حتی یوه خبره زه په صراحت باندې وکړم ځکه د ډاکټر خلیلزاد له خبرو نه بعضې شیان ښکاره شول او خدای خیر ورکړي سیاسیون په ژبه په خبره پوه کړل او څو مشخص خبرې وکړلې. خصوصا هغه مسله په ډول باندې واضح کړل چې پاکستان ته یې پروژه ورکړل شوې ده. ګویا یو سوال تر اوسه که سیاسیون متوجه شوي چې مثلا پاکستان له امریکا سره یو پوځیان ځي یو تفاهم لري او تاسو پرې نیوکه کوئ. د په دغه ځای کې یو ډېر ښه جواب ورکړ چې نظامیان خو دوی سره دوی وعدې ورکوي یو دی مثلا پروژه مکتبه خو زه سره مشکل په دې لرم یعنی خپل مشکل په بل ډول ویلې چې کېدای شي دوی عملا دا کار کوي که نه کوي. بیا یې پاکستان هم کېدای شي کوم پروګرام ولري چې دلته یو بې ثباتي راولي او ضعیف حکومت جوړ کړي یا فشار راوړي د خپلو ګټو لپاره. خو زه مشوره ورکوم چې تاسو امنیت چې تاسو په ګټه ده، ثبات په ګټه ده، ښه حکومت په ګټه ده. یعنې دغو درې شیو کې د پروژه ورکړل شوې ده. دا کار کېدونکی ده. خو سیاسي ډیپلوماتیک ژبه همدا رقم چې بل ډول غیر مستقیم خلک کوي. یعنې دا برنامه ورکړل شوې د افغانستان هم تارګیټ لاندې ده. دلته امکان نه لري تر هغه چې مختلف د پاکستان او د پاکستان او هندوستان ترمنځ خو به کومه جګړه په لار کې نه وي. 2 دقیقې وخت لرو. نه هلته جګړه کنټرول لاندې د پاکستان او د هند مطلب که تاسو وایئ هلته جنګ نه کوي. که اوسي مثال هند په 40 ساعتو کې پاکستان په بشپړه ختمولی شي. یعنې که کوم تردید و شک نشته. نو بیا د ښاغلي اویسي خبرې د څه په معنا د اسدالدین اویسي وروستۍ خبرې چې کړي هغه خو د سیاسي خبرې خو بل ډول وي، عمل یو ډول وي، سیاسي خبرې بل ډول وي. یعنې داسې یو تعدید بعضو مسایلو ته افراطي ډلو دوی ته که کوم وخت جوړېږي د هغه د مخنیوي لپاره دا خبره کوي. بل د پاکستان ملت خپل طاقت ښیي او د سیمې هېوادو ته چې یعنې که موږ ته څوک له مثال پاکستان ورکوي ځکه بل هېواد مخامخ سره نه نښتی. که موږ سره کوم کار څوک وکړي یا مداخله وکړي یا کوشش وکړي موږ یعنې حمله پرې کوو. یعنې دا تعدید جوړوي مثلا خپل حریف ته چین ته روسیې ته یا نورو هېوادو ته. په دې ډول باندې یو خبره سره کار هېواد هغه دا خبره وکړي. اما د پاکستان او د هند بهرنی سیاست تقریبا ډېر زیات هماهنګي لري له غربي نړۍ سره. دا سنه موږ ولیدله د په 2015 کال کې چې کله دوی یو بل ته ګواښونه وکړه په یو تلیفون د ټرمپ باندې دواړه غلي شول چې خواجه آصف دا خبره افشا کړه چې ټرمپ تلیفون وکړ او موږ ته ویل تاسو آرام کړئ. هغه ورته چې اوس وخت دې نه ده
موږ په نورو مسایلو کې مصروف یو. ډېر مسایل دي. منتها آخري خبره، هوښیار ملتونه، هوښیار دولتونه له دغه اړودونو نه ګټه پورته کوي. 100% هغوی وخت پروګرام، برنامه، سیستم تدبیرات تصویر کړي او چې ناپوهه ضعیف دولتونه هغه بیا د نیابتي جګړو قرباني کیږي. دې ته باید سره ډېر زیات متوجه اوسي چې په دنیا کې دغه شی شته او تحمیلي اصولو ملل متحد او موازین او اعلامیو ته باید ونه ګورو. عقاید دنیا باید ټول دنیا درک کړي. دا چې کوم ملګرو نه ټول د سیویلي اصول د اعلامیه او کنوانسیون ده، دا اضافي خبرې زور ده. باید سره داسې لاره جوړه شي چې ګټه یې پکې لکه د وینزویلا ولسمشر بهترین کار وکړه. پوسه چې اوس راځي وطن مې ورانېږي، ځکه دلته کاراکاس باندې حمله وشوله، سړی لاړ، حکومت تقسیم کا او روس او امریکا سره موازي. د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب، په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. عزتمندو لیدونکو، څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو ښې چارې.